السلام علیکم د ډایلی ټیچ ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. هیله ده چې د تېرو ورځو درسونه مو تعقیب کړي وي. راځو نن د درېیمې ورځې درس وایو. ترډ ډې درېیمه ورځ ورډ سیکشن د لغاتو برخه لرو په درېیمه ورځ کې چې ورډس لغاتونو ته وایي، تلفظ یې دی او پښتو معنا ده. زما سره یې تکرار کړئ او کوشش وکړئ چې ویې لیکئ تر څو مو ښه ذهن کې پاتې شي او سپیل یې هم زده کړئ. باکس کې باکس، باکس بکس، باکس. باټل بوتل، باټل بوتل. بیگ بیگ ته وایي، بیگ بیگ. باټن تکمه یا بټن، باټن. پاټ لوښی، پاټ لوښی. کلاک دیوالي ساعت، کلاک دیوالي ساعت. کپ پیاله، کپ پیاله. پلیټ پلیټ یا مشقاب، پلیټ. فن پکای، فن پکای. رابر پکونکی، پنسل پاک، رابر رابر. ورپسې راځو ګرانو لیدونکو ګرامر سیکشن د ګرامر برخه. په ګرامر برخه کې موږ سبجیکټ پروناونس لرو. سبجیکټ پروناونس فاعلي ضمیرونو ته ویل کېږي، سبجیکټ فاعل ته ویل کېږي او پروناونس ضمیرونو ته ویل کېږي. سبجیکټ څه ته ویل کېږي؟ سبجیکټس ګرانو لیدونکو دا بیرته بیا ځان ته تعریف لري چې په راتلونکو درسونو کې به زه تاسو ته ووایم، یا به د ګرامر تاسو کولی شئ چې زما د چینل له لارې د ګرامر برخه په انګلیسي ژبه کې ما ګوښې د ګرامر برخه شروع کړې، هغه در سره تعقیب کړئ. نو دلته زه لنډ درته وایم چې سبجیکټ څه ته وایي. سبجیکټس ګرانو لیدونکو فاعل ته ویل کېږي او فاعل د کار اجرا کوونکي ته ویل کېږي. د کار اجرا کوونکي ته ویل کېږي، سبجیکټ یا فاعل ویل کېږي. نو دا پروناونس بیا ضمیرونو ته ویل کېږي. دا بیا ګوښی تعریف لري چې دا معمولا په جملو کې د نوم پر ځای استعمالیږي. اوس راځو زه تاسو ته وایم چې فاعلي ضمیرونه چې دا څو دانې دي او څه دي. دا اووه دانې دي. په انګلیسي ژبه کې موږ اووه دانې فاعلي ضمیرونه لرو چې آی زه ته وایي. آی څه ته وایي؟ زه د ځان لپاره استعمالیږي. یو ته یا تاسې د جمع لپاره یا د ته لپاره هم استعمالیږي. یو کس مخاطب چې د هغه لپاره هم یو استعمالیږي، چې ډېر وي د هغه لپاره هم یا یو استعمالیږي. وی مونږ ته وایي چې جمع خلک وي او د ځان لپاره استعمالوو، وی مونږ. د دوی د جمع لپاره د دوی جمع. هی هغه د نارینه لپاره استعمالیږي، هی مفرد. شي هغه ښځینه لپاره استعمالیږي، مفرد یې مطلب یوازې یو وي. ایټ د ده لپاره استعمالیږي. ایټ ګرانو لیدونکو د هغه څه لپاره استعمالیږي چې سا ونه لري یا داسې یو څه وجود ولري چې موږ په دې نه وو خبر، شاید ښځینه ذات دی که نارینه ذات دی، موږ په دې کې شکمن وو. د دې لپاره موږ بیا هم ایټ استعمالولی شو. ورپسې د ګرامر د برخې یو بله برخه هم راځي چې ټو بي وربس. دا هم ډېر مهم دي. ټو بي وربس کومکي فعلونو ته ویل کېږي. کومکي فعلونه بیا ګرانو لیدونکو په جملو کې استعمالیږي تر څو د جملې معنا بشپړه کړي یا جمله بشپړه کړي. نو دا درې دانې دي ایز ام آر څخه عبارت دي چې ام چې دی د ځان لپاره استعمالیږي، یوازې د آی لپاره استعمالیږي. فاعلي ضمیرونو کې په سبجیکټ پروناونس کې ام چې دی دا یوازې د آی لپاره استعمالیږي. مطلب آی ام زه یم، آی ام زه یم. ورپسې آر د جمع او د یو دپاره استعمالیږي. د جمع مخاطبین لپاره هم استعمالیږي. مطلب جمع حالت کې موږ د جمع حالت لپاره آر استعمالیږي، لکه یو آر تاسې یا ته دپاره هم چې مخاطب یو کس وي یو ولرو، نو بیا هم د هغه لپاره بیا هم آر استعمالیږي. یو آر تاسې یا ته، او د آر دوی، وی آر موږ، د دې لپاره بیا آر استعمالوو. ورپسې د ایز توری دی چې دا بیا د هی شي او ایټ سره استعمالیږي د مفرد حالاتو لپاره، لکه هی از هغه، شي از هغه ده او ایټ از دا دی. نو دا در سره وګورئ چې مطلب په راتلونکو درسونو کې ډېر مهم دي. راځي ښه سره در سره زده کړئ. فاعلي ضمیرونه هم زده کړئ او کومکي فعلونه هم در سره زده کړئ. په راتلونکو درسونو کې موږ ډېر ورسره مخامخ کېږو، نه یوازې په راتلونکو درسونو کې بلکې په انګلیسي کې دا ډېر مهم دي او په هره جمله کې راځي. په د هرې جملې بشپړونکي دوی دي، ځکه دا په جمله کې چې استعمال ونه لري بیا جمله نیمګړې وي، مطلب جمله پوره شکل نه لري. کومکي فعلونه جمله بشپړوي او سبجیکټ فاعلي ضمیرونه خو بیا مهم دي، یا هغه که نوم یا که همدغه پاس چې موږ تکرار کړل. مطلب په جمله کې د دوی په اړه خبرې کېږي. په جمله کې چې څه شوي دي یا کوم عمل ترسره کېدلی هغه ترسره کوونکي دوی دي. نو دی ډېر مهم دي درسره وګورئ، بیا زده کوئ، درسره یاد یې کړئ. ورپسې راځو د محاورې برخه لرو ګرانو لیدونکو. محاورې برخه کنورسیشن سیکشن. کنورسیشن محاورې ته وایي او سیکشن برخې ته وایي. کنورسیشن سیکشن د محاورې برخه. سنټنسز جملې دي او تلفظ یې د پښتو معنا ده. هاي یا هیلو سلام ته وایي. هاي هم ګرانو لیدونکو سلام ته وایي او هیلو هم سلام ته ویل کېږي.
عموما کله چې مونږ د چا سره په لاره کې مخامخ کیږو نو بیا مونږ د های اواز په های سره ورته وایو چې سلام، لکه مطلب ته په لاره روان یې څوک د چا سره مخامخ شي نو ورته وایي چې های سلام. اما که تاسو په تلیفون کې خبرې کوئ نو بیا مونږ د هیلو د های پر ځای بیا هیلو ورته وایو. های غیر رسمي دی، هیلو بیا ورته وایو، مطلب د چا سره ته په تلیفون کې خبرې کوي ورته وایي چې هیلو سلام. او که چېرته تاسو په لاره کې له چا سره مخامخ شو او هغه درته ویل چې های ته ورته وایي چې هیلو، یا که هغه درته ویل چې هیلو ته ورته وایي چې های. های او هیلو دواړه سلام ته ویل کېږي. ګوډ مارنینګ سهار مو پخیر. ګوډ مارنینګ سهار مو پخیر. ګوډ نون غرمه پخیر. ګوډ نون غرمه پخیر. ګوډ آفټرنون ماسپښین پخیر. ګوډ آفټرنون ماسپښین پخیر. ګوډ ایونینګ ماښام پخیر. ګوډ ایونینګ ماښام پخیر. ګوډ نایټ شپه پخیر. ګوډ نایټ شپه پخیر. ګوډ میډ نایټ نیمه شپه پخیر. ګوډ میډ نایټ نیمه شپه پخیر. هاو ار یو څنګه یاست. هاو ار یو څنګه یاست. هاو ار یو څنګه یاست. آی ایم فاین زه ښه یم. and you او تاسو. I am fine زه ښه یم. and you او تاسو څنګه یاست. I am good زه ښه یم. thanks مننه. I am good زه ښه یم. thanks مننه. ګرانو لیدونکو مارنینګ سهار ته وایي، ګوډ مارنینګ ګوډ ښه ته وایي، او مارنینګ سهار ته وایي، نون غرمې ته وایي، آفټرنون ماسپښین ته وایي، ایونینګ ماښام ته وایي، نایټ شپې ته وایي، او میډ نایټ نیمې شپې ته وایي. لاندې تاسو ګرانو لیدونکو کورنۍ دنده لرئ چې تاسو باید له ځان سره ترسره کړئ. ډیره مهمه ده لاندې پښتو جملې انګلیسي ته تبدیل کړئ. یوه به زه درته تبدیل کړم، نور تاسو پاس سبجیکټ پروناونس همدغه شان ټو بی وربس او لغتونه او دا مو ټول تکرار شوي دي چې دا کومې جملې تاسو درکړل شوي، نو یوازې یوه دنه به زه تاسو ته تکرار کړم. مطلب زما پلار یو ښوونکی دی، چې دغه یوه سخته جمله ده، زه به تاسو ته دغه یوه واړوم. زما پلار یو ښوونکی دی. My father is a teacher. My father is a teacher. زما پلار یو ښوونکی دی. د پاسې درې او د لاندې یوه دا به تاسو در سره واړوئ. سبا زه بیا هم تاسو ته انګلیسي ته تبدیلوم، نو خپله کوشش ورباندې وکړئ، په لومړی نقل د بل چا څخه مه وښئ. نو راځو بیا سبا به انشاءالله د څلورمې ورځې درس تعقیب کړو. دا زموږ او تاسې درېیمه ورځ. هیله ده چې در سره ویې کړئ.